فرضي کرښې ته څیرمه پرتې شپږ ولسوالۍ چې اوسیدونکي یې له ډېرو اسانتیاوو بې برخې وو او ډېره اړتیا وه چې د بیا رغونې چارې پکې ترسره شي. دغه ولسوالیو کې تازه د امیر المؤمنین په خاصه پاملرنه د 131 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 ټولګټو پروژو د بنسټ ډبره د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د مرستیال هغه سره د مل فلاوي او کونړ ولایتي رهبرۍ په حضور کېښودل شوه. د کونړ ولایت لپاره 15 پروژې منظورې شوې. د دغو پروژو هغه لګښت ټول 131 میلیونه افغانۍ ده او د دې شپږو ولسوالیو چې په ډیورنډ فرضي کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي د هغوی لپاره اختصاص شوې ده. ناړۍ ولسوالۍ، دانګام او منوره ولسوالۍ او شلتن، سرکاڼو ولسوالۍ او خاص کونړ د دغو دپاره اختصاص شوي دي او انشاءالله نن یې رسما دغه 15 پروژې افتتاح شوي. په یادو پروژو کې پلونه، صحي مرکزونه، مکاتب، مدرسې، سړکونه او د پاکو اوبو د رسونې شبکې شامل دي چې ځایي اوسیدونکي به یې له اسانتیاوو برخمن شي. هم زمونږ د کونړ ولسونو ته ډېر زیات ګټه به ورسي چې دا مختلفې پروژې دي، هم د اوبو شبکې دي، هم سړکونه دي، هم مکاتب دي. یعنې په هره برخه کې لله الحمد زمونږ ولسونه د دغه نه په استفاده کوي او ډیره ګټه به ورته ورسي. په ورته مهال د سرکاڼو ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو د اسلامي امارت له خاصې پاملرنې خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې ستونزې به یې پای ومومي. زمونږ الحمدلله دې څه ډېر مشکلات حل کېږي. زمونږ د بارډر څخه ډېر څه کلي دي هغه کلو ته رسیدګي نه کېږي، بیمارې مثال په وخت نه رسول کېږي اسپتالونو ته، نو ډېره رسیدګي ډېره اسانتیا پرې راځي. موږ د دې پروژو نه ډېر خوښ او راضي ځکه چې زموږ مریض په وخت به زیاته نه رسېده، مشکلات سره مخامخ وو، د ډېرو مشکلات سره مخامخ وو. موږ د اسلامي امارت نه غوښتنې کوو چې موږ ته دا سړکونه په اساسي شکل د سرکاڼو ولسوالۍ نه تر څپري سرحده پورې په اساسي شکل جوړ شي. د اسلامي امارت د مشر له خاصې پاملرنې چې ټولو سرحدي ولسوالیو ته د 1 میلیارډ افغانیو په لګښت مختلفې پروژې ځانګړې کړي چې له ډلې یوازې شپږ شپېته کونړ او پاتې نورې هغه په نورو سرحدي ولایتونو کې ترسره کیږي.